د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف لام میم الله هغه تل تر تله ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لېږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی په ځمکه او آسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی دا خو همغه دی چې د میندو په ګېډو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته هماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې 2 ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅ څوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي هغوی له الله نه دا دعا کوي چې پروردګاره کله چې تا مونږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی پروردګاره ته ارومرو یوه ورځ د ټولو خلکو غونډونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی نو ای محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی ستاسې لپاره په هغو 2 ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې 2 چنده ده خو نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی ووایه زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي سپېڅلې مېرمنې به یې ملګرې وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتېر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره